أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورة النساء مدنی سورت تے پدې کې یو سل واو یا آیتونه دي، سلیریش رکوګانې دي. دا سورت په نزول کې 92 نمبر دی، نازل شوی پس د سورت ممتحنه نه او مخکې د سوره زلزال نه. ترتیب د جمع کې پنځم نمبر دی پس د سوره آل عمران نه. د دې سورت مناسبت او ربط مخکې سورت سره ظاهر دی. د مخکې صورت په آخر کې راغلی واتقوا الله لعلکم تفلحون. آخري آیات کې د تقوا حکم. د دې صورت په اول کې عام انسانیت ته د الله نه د یری او د تقوا اختیارولو حکم راغلی دی. د مخکې صورت ابتدا کی عظمت قرآن دا بیان شوی. په دې صورت کې هم الله رب العالمین د قرآن مجید عظمت بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخی صورت کې اصلاح النصارا و په ضمن د علم مناظره کې. په دې صورت کې اصلاح د ټول عالم ذکر ده. مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله فرمایي موضوع د دې صورت اصلاح العالم ده. ماخذ د دې موضوع اول آیت د دې سورت یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. په دې سورت کې څلور دیرش قبایح د منافقینو ذکر شوي دي او د یهودو نصاراو اته دیرش قبایح ذکر شوي دي. په دې غرض باندې چې دا د ځان نه وباسي دی او د ځان اصلاح کی چې د آخرت او د دنیا دواړو کامیابی حاصله کی. په ابتدا د دې صورت کې تر اتم رکو پوری یو حصہ ده. ابتدا نوالا
تر وندخلهم ظلا ظلیلا اتم رکو پوری او دویمه حصہ دا غزین والا تر وکان اللہ بكل شیء محیطا پوری چلیگی اول حصہ کی احکام در رعیت ذکر شوی دی چی اغسوار لس دی او دویمه حصہ کی احکام سلطانیه بیانیگی چې داغی تعلق د بادشاہ سره دی د صاحب اقتدار طبقه سره دی احکام سلطانیه نه بیان شوی دی دویمه حصہ کی او دارنگی تنویرات احکام هم ذکر دی دین علاوه په صورت کې مسله د توحید بار بار راځي مشرکین عرب یهود نصارا منافقین ته تخویفات او زجرات بیانای مؤمنان او متقیان ته بشارتونه بیانېږي د یهود او د نصارا او د منافقین خباثات بیان کړی دي د لپاره چې دوی د ځان نه دا خباثتونه وباسي او د ځان اصلاح وکړي ابو محمد علامہ عبدالحق حقانی دیلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر حقانی کی لیکلی دی چې په جاهلیت کې خلکو زنانو سره ډیر ظلمونه کول په دې وجه الله رب العالمین په دې صورت کې د زنانو حقوق ذکر کړی دي یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا الذي اغذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو ځان نه آدم علیہ السلام مراد دی وخلق منها او پیدا کړی ددنه پیدا کړی دا منها ددنه زوجها بیبی دد وبث منهما او خوار واره کدی دواړو نه رجالا کثیرا ډیر سړی ونساء او زنانا واتقوا الله الذي ويرجد اللنا اغذات نتساءلون به چې سوال کوي تاسو د یو بل نه پنوم داغه والارحام او ويرجد کټکول د رشتونه والارحام من واتقوا قطع الارحام ځان بچ کې د رشتې د پر خودونه ان الله كان عليكم رقيبا بیشک الله په تاسو باندې نگهبان دی په دې آیات کې د پیدائش د څو صورتونو ذکر دی مختلف قسمه دي اول یو جاندار د بل جاندار نه لکه د پلار مور نه چې انسان پیدا کیږي او دویم د یو جاندار شینا بل جاندار پیدا کېدل بغیر د توالد نه لکه د آدم علیه السلام نه چې حضرت حوا علیه السلام پیدا شو او دریم یو جاندار شي د بے جانا او بے ساشی نه پیدا کول لکه آدم علیہ السلام چې د خاورې نه پیدا شو نو دا درې قسمه پیدایشونه الله ذکر کړي اول نمبر یو جاندار د بے جان نه پیدا کېدل خلقکم من نفس واحده خلقکم چې تاسو پیدا کړی نستاسو پلار پیدا کو او که تاسو پیدایش نو په واسطه د پلار او دویم بیا حوا علیه السلام الله د حضرت آدم د غسی پختای نه پیدا کا وخلق منها زوجها او دریم عام توالد تناسل د پلار او د مور نه چې پیدا کیږي وبث منهما رجالا كثيرا کې دا ذکر دی ونساء
دا ټول د الله قدرتونه دي. یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ایریږئ ربکم د خپل ربنا الذي اغذاتنا خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی. نو موږ بل واسطه داغه نه پیدا یو او برای راست د خپل مور پلار نه. او آدم علیه السلام الله د خاورو نه پیدا کړ. وخلق او پیدا کړه منها د آدم علیه السلام نه زوجها بیبی د چې هغه حضرت حوا علیه السلام د ګسې پختې د آدم علیه السلام نه الله پیدا کړه. نو ګوره سړی د خاورې نه پیدا دی. په سړي چې څومره وخت تېرېږي بوډا کېږي خشته کېږي ځکه خوره څونه زړېږي خشته کېږي. او ښځه د ګسې پختې نه پیدا ده. پختې خو غوښه ده. په غوښه چې څونه وخت تېرېږي نو بدرنګه کېږي. نو ښځه څونه بوډا کېږي چې پړه کېږي. او سړی چې بوډا کېږي نو د مخې لکه د ټماټر سور کېږي خشته کېږي ځکه د اصل د خاورې نه دی. وبس منهما رجالا او خوارواله کړي دي دواړو نه سړي کثیرن ډېر ونساء او زنانه. بني آدم انسان کې چې کوم اډوکي دي دا د پلار د اوبو نه دي او دا کوم پلی غوښه مخه ده دا د مور د اوبو نه دي. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي ويرګه د الله نه هغه ذات نه تساءلون به چې سوال کوي تاسو د یو بل نه دغه په نوم خلک وي د الله په نوم دا کار وکړه. خدای ته وګوره دا کار مکوه او د الله په نوم دا شی راکړه. والارحام او ويرګه د کټکولو د رشتونه. ان الله بشک الله کان دې علیکم پتا زبان دی رقیبا نگهبان. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اول حکم د احکام د رعیتنا د دې حکم خلاصه ده چې یتیمانو مال مخری پناه حق. استاد تعالی د تقوا حکم وکړو نو تقوا وی عقیده صحیح ساتل او معاملات صحیح کول. وآتوا اليتامى ورکی یتیمانانو ته اموالهم مالونه دی ولا تتبدلوا الخبيث مبدلوي ناپاک شی بالطيب په بدله د پاک کې. ولا تاكلوا مخري اموالهم مالونه دی الى اموالكم د خپل مالونو سره ګډوډ. انه كان حوبا كبيرا بشک دا ډېر لوی ګناه ده چې څوک د یتیمانو مال خوري په د باندې خطر ده چې د پزن کدن کې مرتد شي والعياذ بالله. وان خفتم او کيره تاسو الله تقسطو چې انصاف بونه کوي په یتامى په بار د یتیمانو کې فانکحون بنکا علی ما اغسوک طاب چې خو تاسو د پار لکم تاسو د پاره من النساء د زنانونه مسنا دو دو او ثلاثه او درې درې ورباع او سلور. فإن خفتم پس که شرط یریږي تاسو الله تعدلو چې انصاف بونه کوي فواحده نو یوا او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې اختیار من می خلاصونه تاسو یعنی وینځي نه کې شمار نشته ځکه کې نکاح نشته. شرعي وینځ دي ته چې یو کافر خدا د کفر د حمایت د پاره میدان ته روزي او د مسلمانانو خلاف جنگ کوي او پاره کې ګیر شي دې ته وینځوي. یو زموږ استاد کورونو کې بعض وخت کې زنانه کار کوي خدمت کوي په پیسو باندې دې ته وینځ نشي ویلې شرعاً. ذالک ادنا الله تعولوا دا ډېر نږدې ده چې تاسو به انصافي ونه کوي. فانکحوا ما طاب لكم په نکاح والی هغه څوک چې خوښ وي تاسو د پاره. او تفسیر زاد المسیر روح المانی او تفسیر الرحمن د ما طاب لكم معنا بل کړه ما جاز لكم په نکاح والی هغه څوک چې جازي تاسو د غي نکاح ځخذي شروع د دوه نه کا ځکه یو خزه نه خزه وایي خزه اصل کې یو کله بیمار وي کله ضرورت نور بشر سره تعلق لري. وصلا سودري ورباع سلور. سعید بن جبیر رحمت الله علیه
د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاګرد دی وی ما ته یو ځل استاد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایل اتزوجت تا واده کړی دی ما ته نجی ما خو واده نه کړی حضرت عبد الله ابن عباس فرمایل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وادوکا په دې امت کې غوړه هغه څوک دی چې خزي ډېری کړي او حق ور کړی وي کله چې یو سړی د زنا نه ځان ساتي بد نظرۍ نه ځان ساتي نه یو خزه کافی نه ده او که زناهونه کوي فحشا کوي بهایي کوي نه یو ادم نه کوي فات النساء ورګي جنانه وتا صدقاتهن مهرونه د دی نحلتن په خوشالۍ دا دویم حکم شو مہر ورکول واجب دی په خاون باندې فین تبن لکم فین تبن پس که چرته در کی تاسو ته اغي یو شی منه د خپل طرف نه نفسن د زړه د خوخیره فین تبن لکم که در کی تاسو ته یو شی د زړه د خوشاله نه فکلوا نخریغه هنی ان مزیدار مری ان خوشگوار فین تبن لکم که هغه درو بخی تاسو ته یو شی د خپل زړه نه نو بیا خورا یعنی مہر د توبه ولا تؤتوا السفهاء مورکی دادرم حکم شو ولا تؤتوا السفهاء مورکوي کمقلتا اموالکم خپل مالنا التي اغمال جعل الله لكم قيامه چې ګرځول دی الله تعالی تاسو د پاره ذریعہ د ژوند تیرولو ورزقوهم فيها خوراک کوي په دې باندې په دې کې وکسوهم او جامار ورکوي دیتا وقولوا لهم او وایدی تقولا معروفا وینا صحیح احکام در رعیت سلورو سوارلسو او احکام د بادشاہ یولستی په دې صورت کې علامہ اسید الله هزاروی رحمت الله علیه تفسیر رشد القرآن کې دا ای تفصیل کړی احکام در رعیت چې کوم سوال لستی دویم آیات کې رومبه حکم دریم آیات کې دویم حکم سلورم آیات کې دریم حکم وم او یولسم آیات کې پنځم حکم دارنګ شپه یولسم آیات کې پنځلسم آیات کې نورلسم آیات کې دویشتم آیات کې سلیشتم آیات کې یو کم دیرشم آیات کې دو دیرشم آیات کې سلور دیرشم آیات کې پنځه دیرشم آیات کې دا سوار لس واړه احکام په دې آیتونو دې صورت کې ذکر دي او احکام د بادشاہ یو لستی اته 50 آیات کې یو آیت کې اته آیات کې 90 آیات کې یو سل یو شپږ آیات کې نوی آیات کی یو نوی آیات کی دو نوی آیات کی سلور نوی آیات کی یو سل یو آیات کی یو سل دو آیات کی او یو سل سلور آیات کی دا یو سل یو شپې تمانه خطا شو دا بکی ندی ځکه بلکې یو سل یو کم شپېته دی دا 159 نو احکام د بادشاہ یولس دی آیاتو کی ذکر دی وابتلوا الیتاما سلورم حکم د رعیت ازمایش کوي په یتیمانانو حتی تر دی اذا بلغوا النکاح چې کله ورسیږي عمر د نکاح ته یعنی بالغ شي فین آنستم پس که چرته اولید تاسو منهم ددینا رشدن او خيارتیا لرا فدفعوا ورکی دیتا اموالو مال ندی ولا تأکلوها مخری مال دی اسرافا زیاتی وبدارن د تادای کولو د وجنه ان یکبرو چې غټ نشي وبدارن پتادای سر ان یکبرو چې غټ نشي زر خوري چې بالغ نشي چرانه وانخلی ومن کان غنیا اغه سوق چې مالدار فلیستعفف دې بالکل ځان ساتي
ومن كان فقيرا وسوق جو غریب فليأكل نخري بالمعروف فانصاف سره مناسب مقدار. فاذا دفعتم اليهم اموالهم ارکل جتاسو حواله کوي دي تمال نه دی فاشهدوا عليهم گواهان انسی پدی باندې کافی دی الله حساب اغستون کې. ومن كان غنيا فليستعفف اغه سوق چې وی مالدارا نو هغه دی بالکل ځان ساتي د خړلو د مال د یتیم نه. ومن كان فقيرا او سوق چې غریب نو مناسب مقدار دی خو دا هغه غریب دی چې د یتیم د مال حفاظت کوي او د بل سواس نه وي او د هغه خدمت کوي. نو دا رنګي په دغه وخت کې بیا چې د ټول وخت د هغه په خدماتو کې په کفارت وغیرہ کې تیریږي نو د هغې نه مناسب انداز کې اجرت یا خوراک کولی شي. للرجال د سړو دپاره نصیب حصه مما د حسن ترک الوالدان چې پرېښودي دي مور او پلار والاقربون او رشته دارو. د سړو خپله حصه ده په هغه مال کې چې مور او پلار یې پریخي والاقربون او نور رشته دارو. وللنساء د زنانو دپاره نصیب خپله حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښودي مور او پلار دی پرېښودي وي مور او پلار د دی والاقربون او رشته دارو مما د حسن قل منه لږ وي او کسر که ډېر وي نصیبا دا حصه ده مفروضا مقرر شوی. دا پنځم حکمو د احکامو د رعایاونه. واذا حضر القسمت نهم حکم کله چې حاضر شي تقسیمولو ته. واذا حضر القسمه کله چې وارثان میراث تقسیمی او حاضر شي دغه وخت کې اولو القربا رشته دار والیتام و یتیمانان والمساکین او غریبانان فرزقوهم ورکی تاسو هغوی ته منه د دینه. وقولوا لهم وایئ دوی ته قولا معروفا وینا درسته. دا امر استحبابي دی او څوک وایي دا منسوخ دی په آیت المیراث باندې لیکن صحیح دا ده چې دا حکم استحبابي دی. نو هغه رشته دار چې د چا حصه په میراث کې متعینه نه او یتیمانان او غریبانان په تقسیم وخت کې حاضر شو نو علماء کرام د دې آیت دا مطلب بیانوي چې دیلم الله فرمایي چې سوار کوي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم لیکن دې لپاره شرایط دي. یو دا چې ټول وارثان به حاضر وي ټول به بالغ وي او ټول به دړنه اجازت کوي. که اجازت یې نه ورکړې نو بیا نشي ورکولی. واضح دی چې فقها لیکي چې د نابالغ سړي اجازت شرعا اجازت نه دی. وليخشى الذين وديريا کسان لو ترکو من خلفهم ذریة ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين وديريا کسان لو ترکو کچردی پریدی من خلفهم رستو د خپل ځانونو نه ذریة اولاد ضعافا کمزوری خافوا عليهم چیرا کوي دی باغی باندې فلیتقوا الله ودیریږي دی د الله نه وليقولوا او ویدی قولا خبره سدیدا درستا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى دې آیت یو مطلب دا دی چې تاسو د یتیمانانو سره انصاف کوئ او نرمی وسره کوئ. ځکه نن دا ماشومانان یتیمانان دي ستاسو څه خیال دی چې سبا ستاسو بچي داسې وي د هغې به څه حال وي. نو دې وجې نه یتیم سره ظلم مه کوئ. که سبا ته مړ شي او ستا د بچي سره څوک ظلم کوي نو ته به دا برداشت کړي او دا ستا اوس خپل بچی په دې پیرزو شي نه دی پیرزو شي. نو دارنګې د بل د بچي خیال هم ساته. ان الذين بشکا کسان یاکلون چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره انما یاکلون بشک اچي دی فی بطونهم په ګېډو خپلو کې نارن اور
وسيصلون سعيرا او زر دې چې داخل بشي دی اور سوزون کتاب یوسیکم الله تاکید سره حکم کوي تاسو ته الله تعالی دې ته آیت المواريث وای د میراث آیت یوسیکم الله وصیت کی تاسو ته تاکید سره حکم کوي الله تعالی فی اولادکم په بارد اولاد تاسو کې دا یو مسله ذهن کې نه وي د یتیم مال خړل یوازې دا نه چې هغه نظمکه ګیره کی یا نقدي پیسې ته والی بلکې د یتیم مال دام دی چې پلار یې مړ شو نابالغ بچی دی او دا غي د مال نسوک د خیرات په نوم باندې سالی یا بل سالی دا هم د یتیم مال خړل دی او لکه څنګه چې د یتیم مال خپل خړل ناروا دي دارنګ بل ورکول به تور خیرات نوم دی ولې نه ورکړي د سخات نوم دی ولې نه ورکړي دا ناجایز دی تفسیر بیان القرآن دلته لیکلی یو دغه کډیر نری دا د خپل جیب نو کړه خیراتونه دا خو د شریک مال دی واړو ماشومان دی او یتیمانان دي نو اوس مال د دې دی او د دې اجازه په دې مونږ فرض نه دی روزه به فرض نه ده نو رسم او رواج په چې دین کې لاغل هم نه دی دا تواله کې او کو څوک یې کینو دا د یتیم مال خوري او نو لہذا تبه هم نه خوري دا نه چې سنډا حلال کړي دی وردا او جمعه کړي دی وردا نه دا د یتیم مال دی کډیر نری په خپل د جیب راواله او اوکا نو موږ ټول براشو دعا به موږ کو به هم خورو ځکه موږ سره مخېټ شته دی خو د یتیم مال خو نه خوري دا د یتیم مال خړل دی اگر کته ول نوم د صدقې او د خیرات ورکه یوسیکم الله تاکید سره حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په بار د بچو تاسو کې لذکر د سړی د پاره مثل حظ الانثیین په شانت د برخې د دوو زنانو دا یو سړی به د دوو جنکو رئیس وړي بعض کافر په دې اعتراض کوي چې دا ګوره خدای سره ظلم شوی نه ظلم نه دی شوی اول وجه دا ده چې خزه باندې ګټه وټه نشته دا په کور ناسته ده د دې پیسو ته ضرورت دی چې کم ضرورت راځي د پلار په کور کې نو پلار او روري پوره کوي او چې واده شنو په خاوند دی حق دی نو دی وجنه نن نفقه دی په ذمہ نشته نو په دې دومره پیسو د ایسه کوي دویم دا چې دا د دیم پوره ایسه ده ځکه چې دا دوه ځای کې میراث وړي یو طرف ته د مور پلار نه وړي او بل طرف ته د خاوند نه وړي نو ماغه ایسه وته برابر شو فین کن نساء پس که چرته وی جنکی فوق اثنتین دون زیاتی فلهن ندی د پارا ثلثا دو تہائی دو درے ملی ما ترک دا سن چلی پریخی و ان کرت واحدتن فلهن نصف او که یو جنه ونو دی د پارا ټول مال نیموی ولی ابوی او د مور پلار دی د پارا لكل واحد د ار یو د پارا منهما د دې دواړو نه السدس پګمې صد مال مما دا سره ترک چې پرې خو دی ان کان له ولد ک شرط دې سړی د پارا اولادو فإن لم يكن له ولد ک شرط دې مړي اولاد نو ووارثه او وارثان د ابواه مور او پلار دو فل امه نو مور د دې مړي د پارا ثلث درې سره فإن کان له اخوتن پس ک شرط دې مړي رونو فل امه سدس نو مور د پارش پګمې صد ټول مال دا او نور به پلار ته ملاويږي من بعد وصیت رسول پر کل وصیتنا یوسی چې وصیت کړي د بیا پاغي باندې او دین او رستو د پورا کولو د قرض نه ابا اول قرض دی بیا وصیت دی خدا وصیت دې ځکه مخکې چې خلک په عملو کې ځکه وصیت خو مړیو کو غلاړو داغي مطالبه څوک نه کوي او د قرض خو مطالبه کوون کوي اباؤکم مشران استاسو پلاران استاسو و ابناؤکم او زامن استاسو لا تدرون تاسو نه پويږي خبر نه ايهم اقرب لكم نفع کم یو د دین زیات نه تاسو د پاره په نفع کې فریضتن دا مقرره حصہ د په میراث کې من الله د الله د طرفه ان الله کان علیما حکیما بشک الله په دې حکمتون والده ولکم تاسو د پاره بس ده صدق الله العظیم اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين